دا یو ورور سوال کړی دی چې ما ځمکه اخیستې ده او په اوله کې زه یعنی نیت مې متردد و، په خپله زه متردد و چې آیا دا تجارت دپاره کمه که نه په دې باندې بلډینګونه جوړ کړم او هغه په کرایي ورکړم. بیا یې وروسته په هغې باندې بلډینګونه جوړ کړو، هغه یې په کرایي ورکړو. اوس په دې کې زکات شته او که الجواب چې یو سړی ځمکه واخلي په دې نیت باندې چې زه پې آبادي کوم او یا پکې اوسېږم، په دې کې زکات نشته الا دا که دا ځمکه د دې دپاره اخلي چې په دې ځمکه تجارت کوي نو بیا پکې زکات شته. ځمکه باندې تجارت څنګه وي؟ ځمکه اخلي خرڅوي نو په دې کې بیا زکات شته. خو که ځمکه واخلي او په هغې آبادي وکړي، دکانونه پې جوړ کړي، نور څه پې جوړ کړي، نو د دې ځمکه کې دغه نشته زکات، یا د کور دپاره واخلي په دې کې زکات نشته. دویمه مسله چې کوم سړی مترددي، متردد معنی دی چې یعنی تردد کوي په نیت کې چې دا ځمکه زه د تجارت دپاره یې کړم که نه ځان له بلډینګونه جوړ کړم که نه کور پې جوړ کړم، په دې حال کې هم زکات نشته ځکه چې ده په یو خبره باندې نیت نه دی. بیا ضرور وایي چې هغې باندې بلډینګونه جوړ کړو په کرایي ورکړو، بس صحیح ده. اوس چې د کرایي سره ځي که دا نصاب ته رسي یو کال پې واوړي، په دې کې به زکات وي. پوه شوئ تاسو که نه؟ اکثر کسان راشي تپوس کوي زه ټکسي چلوم، ما سره کلي کې ګاډی، په دې کې زکات شته؟ نه. ما سره چې دی مشین لګېدلی د کار، هغه مشین کې زکات شته؟ نه. هغه شي کې زکات وي چې هغه د خرڅ دپاره تیار کړی شوی. ځمکه د اخلم خرڅوم، ګاډي دي اخلم خرڅوم، مشینان اخلم خرڅوم، په دې کې زکات دی. او هر چې پیسې پې ګټي یا خپل ځان له استعمالوي، په دې کې بیا زکات نشته. او که پیسې پې ګټي نو زکات بیا په هغه فایده کې دی، که چېرته هغه فایده نصاب ته رسي او کال پې تېر شي. والله اعلم.